څه خورې؟ مم. دا کوم مم دي؟ څه وته دي ته خاله سي ګلګلي ګلګلي خو خوند کوي هو ډېر کله شو ډېر خوند کوي. کیلو السلام علیکم ګرانو قدرمنو، زه مختار حسین خټک، تاسو ګورئ ډیلی خټک نامه یوټیوب چینل. قدرمنو دا وخت راغلی د کولې غره ته او د ګورګورو سیزن شروع دی. څنګه چې تاسو ته معلومه چې جون میاشت ده، نن غالبا شپږم تاریخ دی د جون. راغلی یو ګورګورې تورې شوي دي، څومره تورې ډېرې دي کلیشې دي، نو دا ټول هر څه هر ډول به تاسو ته ریکارډ کوو. مو سره اوسئ، ویډیو تر اخره پورې ګورئ. ما سره محمد زیان خټک هم راغلی دی او دا به نن په ګورګورې شوکۍ ژوند کې په فسټ ټایم باندې غره ته راغلو او ګورګورو ته دا د زندګۍ په څه ورته وایي په هغه کې نوم بنای چکر دی. موږ راغلو دفتر باندې پاسه په روډ باندې راوختو بایسکل باندې، دا لاندې دې غره ته به کوزي شو او په دې غرو کې د وړې وړې لیارې وي، په دې لیاره به کوزي شو. دا د غره لیارې دي قدرمنو، په ترس ترس کې به موږ لاندې کوزي شو تر ډېر لرې پورې او لوی سفر مو ځان ته راجوړ کړو، ځکه چې بایک باندې راغلو، بایک مو دفتر کې ودرو، د هغې نه بعد په دې باندې راغلو. دلته ډېرې ګورګورې وي خو پورې لسته دي، د خوړ نه پورې لسته ګورګورې دي، په دې لس باندې بلانځي دي او بس ګورګورې پکې شته سره شي ډېرې، خو دې مخته نشته. پورې غره کې تاسو چې کوم غار ښکاري دغه غره کې ګورګورې ډېرې دي، دا ټول د ګورګورو نه ډک دی. منو خوند کوي غره ته راغلی؟ تر اوسه چېرته راغلی؟ ورېږه چېرته راغلی؟ غره ته راغلی او څه به کوې اوس په غره کې؟ مم راشو کوي؟ کومې مم؟ ګلګورې شته که نشته؟ ډېرې دي. ښه دا چې ډېرې دي نو به وشکو. ښه دې وخت کې قدرمنو لیاره ختمه شوه بالکل او بس اوس په توکل باندې روان یو. بس هلته ځای ګورو چې په شا مو پکې کوزېدای شي او ځای پکې نور نشته. منو څومره خطرناک ځای دی که نه؟ وایه چې یا الله خیر، خطرناک ځای دی او که نه ونه غورځېږو. شباب وسکه دغه دوه قدمه قدرمندو راکوشو، تږي شو. غره کې ګرمي وي ډېره زیاته او دا وړوکې راسره نه ما چې اوبه ورته ویر کړمه. اوس به مخکې باندې سو او ګورګورو ته تقریبا رانږدو یو، خو یا ورسېدلي نه یو پوره. چې ورسېږو خاله پکې ډېر دي، خو بس مختصر شانتې ریکارډینګ به ورته کوو که خیر. داسې راسه او داسې پکې راسه راسه هله راوځه شه به پکې راوځه شه به هله دا په ځنګل کې روان یو. دې ته څنګال یي اوبه پکې رابهېږي، خو هغه ځای کې وچې وي، دې ځای کې رابهېږي. وایي کولې خوند پکې دی که نه؟ نه دا چلو نه دي بچه، څښو دي. دا څښو شوي، دا څپه اوبه وي، خو دا کولې په وجه څښو دي. ما ته راوګوره، ورته چې موږ راکوشو، لاس ما که لاس لرې که، ورته چې موږ راکوشو چېرته یې؟ ورته کوم ځای کې یې؟ هلته دي. اوبو ته راووتو، خوار ته راوړو. ټوپ که دومره خوار دی. راورسېدو. جواد کوم ځای کې دی؟ مخکې دي دلته پاسه دي، پاسه د غره کې پاسه. خو ته پاسه مه اخلې، ته لاندې راکوشه، ته سړک ته راکوشه، داسې لاندې راکوشه داسې. زمندو دې وخت کې موږ جنت خیلې ته راورسېدو. دا غټ غټ کورنۍ چې تاسو وینئ، دې ځای کې څه وخت مخکې موږ سزا د مینې ډرامې شوټینګ هم کړی و. دا هغه مقام دی چې هلته راورسېدو، کوم ځای کې چې نورای دې بدماشان شي، احسان دې ملاقات وشي، پیربدای خاص کر کې پیربدای پټونه.
سردار اسې پوری خو د پیسو ورکولو نه انکار وکړو او دا یې ووي چې زه نور تاسو ته غونډه ټیکس نشم درکولی هغه دا جرأت شاکوټي د پیسو نه انکار وکړو او زموږ د امن ټیکس ته غونډه ټیکس وایي دې مطلب دا دی چې دی د صرافت په ژبه نه پوهېږي زه به اوس دی په خپله ژبه پوهوم نه شاکوټیه نه دا به اوس ته نه زه به یې په خپله ژبه پوهوم زه او دلته په دې ځای کې شارټ کټ لیاره هم وه لنډه غونې خو هغه لږه سخته وه موږ لږ په اوږده راکوز شو ما سره چې مو وړیکې و د هغې په وجه باندې راکوز شو دلته اوبه هم شته خو اوبه کولې ولې مینونه زیات کړي دي اوبه یې ټولې څښو کړي دي راته غوټ غار یې ګنده کړی ګنده ډېر ښایسته ځای و دلته به ډېره ښایسته رنګینه او شنه شګه به پرته وه ډېره ښایسته خوند به یې کوو اوبه به دلته راسي په دې ځای باندې ډب کېږي اخري او لاندې چې ته کوزېږي انډرګراونډ سیدي ځینې په مخکې به اوبه ځکه چې زه سر کې چې راننوتم هغه ځای پورې اوبه هغه و خو دې ځای کې ځینې اوبه راسي ښې تېزې اوبه دي او په دې ځای کې غیبېږي نو مطلب چې دا په لاندې چې د انډرګراونډ لیاره یې ایستلې ده او انډرګراونډ مخکې وځي او دې ځایونو کې موږ په دې غاټو غاټو مخکې ته نور هم شی په دې کورنر کې موږ ډرامې فوټونه اخیستي وو هغه پورې مخامخ غاټه کورنر چې سکوري په دې باندې یو کس ویلوړ وي سینتري کې ټوپک په لاس باندې ویلوړ وي او په دې ایریا کې چې نورای منډه راووي پولیس نه راوتښتېږي نو هغه دې مقام ته راورسېږي په دې مقام باندې بیا هغه اوبه څکي پیربدای دی په لاس باندې ورغل او بیا هغه په خپل ګروپ کې شامل کړ دي تیلې شي جنس خیله او هغه ګټې دي چې په کومو ګټو کې بدل ته دی نوسوي د ګټو باندې نوسوي چې نن دی هغه په مول روان دی ورځي چې په ورزو بیا لوړ شي مخه ته شو کو غیر او کی د کوم باندې په دې کوم باندې لاندې یو زبردست ځای دی او د وخت په بوټي زیات دي او بس خاله په ترسینه نو سره راکښه هم دی دغه منس کې پول په هغه باندې یو کونه دی چې د پول لکه ډیم هغه ورکوي او د هغې نه لاندې دغلته کې بیا اوبه هم به ډنډ ویلوړ وي نو دا هغه مقام دی جنت خیر دا ډېر ښایسته مقام دی ما خپل ځاني پرسنل خوښ په دې دی چې دلته به موږ رالو نن سبا خو د خلک راغلي ګورګوره ته خو مخکې موږ دلته به هېڅ کوم نه بس دا ټوله کیسه ده نو دا خبره ده بیا د نن نه دا خپل ځای وګڼه ولې چې زما او ستا مقصد یو دی مګرو د نن نه دی زمونږ په ګروپ کې شامل شو او د نن نه به د ده نوم زمری وي زمری تاسو چاته اعتراض خو نشته ډېر ښه زړګیا ډېر ښه په داسې خلکو د چا اعتراض کیدی شي بیا د خوشي ځنګلې خوا مې شه په زمرو آبادي وي په زمرو ملګرو ستاسو ډیره ډیره مهرباني چې ما ته مو په خپلو زړونو کې ځای راکړو بیا خو په دې خوشحالۍ کې د علاقه خبرول غواړي او په دې ښه په ازاده باندې موږ به ریکارډینګ هم کولی شو او دا دغه چې راشي لږ باندې دماغ هم ریفرش کېږي دا لاندې ډنډ اوبه اوس هم شته دی موجود دی مخکې مه زیان دا اوبه دي دلته همیشه دپاره ډنډ وي اوبه خامخا دلته کې اوبه وي 24/7 به تېری شي یا ته ټول عمر تېری شي دلته خامخا اوبه وي چې ته یوانې به خشکۍ کې چې ته وچې شي که نه اکثر وي اوبه چې نه وي اوبه د څښلو سهولت دلته کې موجود وي یا الله خیر یا الله خیر او که نو ډېره غاټه غار دی
خیره او داسې ورو خیره شبه داسې به خیږو ښه دپله خیره دپله په سرګړي کې خیره اوس دغه کې په دې کې ماته راوګوره په دې سرګړي کې وخیره شبه دا خیره مونه سم وخیژه که نه خلاص درکم هذا یالله خیر ډېر غاړ دی وګوره ډېر اوچت راوختو که نه وخیژه دا ځان ما نیولی ځه خیژه شبه داسې خیژه په دې به داسې خیږو ښه هغې غره ته به خیږو وختو څومره اوچت راوختو دومره اوچت راوختو دا وګوره دومره راوختو ښه ماما ځان راورسېدې بیرې دې وخوړې بیرې دې که ګلګلې دي ګلګلې دي ها څه خورې دا کوم ام دي څه وته دي ته خاله سې ګلګلې خوند کوي ډېر کله شو ډېر خوند کوي یا الله خیر تاسو کوه ها دا اوس دا وشو کوه صبر وشو کوه ډېر خطرناک دي ته وشو کوه شي دا وشو کوه وای ها چې دا ته ګورګوري ټیټي کما کنه بیا وشو کوه ها نه وایي دا دینه وشو کوه ولدي دینه نه وشو کوي دا وشو کوه نه وایي چې مونږ ولې دا دینه وشو کوه دینه نه ولدي چې مونږ ولې خدا غوښ کړو وشو کوه شابه ده لایک کرے کوم دی لایک کرے هغه ته بیا هغه ته چې لایک کرے دا څه چې لایک کرے څه پته کړه وته بیا شبا لایک کرے بیا شبا وګوره توري ګورګوري دي ګلګلي زوري دي ها خستا دي خوان کوي ډېر کلش لږ خوان کوي ډېر خوان نه کوي ابې نو دا وګوره موږ دغه ځای نه راختلي یو دلته دومره لرې راختلي یو چې دا مو په فورکس زوم باندې زوم کړو تاسو کتلی شئ لږ ټایم به تر ډرون شاټ هم پکې اخلم یو وړیکونه کې او خلک دي ګرځي په چې خلک لږ کم شو به یو وړیکونه ډرون شاټ ولو او دغه دومره لرې موږ راختلي یو په سر ته راختلي محمد جان هم رسلی خدا ګورګورې دي قدرمندو خو صحیح تورې نه دي او نه ډېرې دي څنګه چې په خلک قبر جوړوي نه هغسې پې نشته ګورګوره دا کام مخکې ګورګوره واله شوي نه بوټی واله شوی دی ټول او موږ داسې ته راغلو چې په دلته دا لږ باندې دا ګزاره به ونې کوو تاسو لپاره داسې د وړه باندې ویډیو جوړه کړو باقي ګورګوره داسې خاص نشته دی او انشاءالله د سریخانه کوټلي کلان غره ته به خېږو هلته بیا لږه زیاته ده نو بیا به هغه ځای نه ته به وړه باندې ویډیو جوړه کړو بدو لګیا شو د خیر سره راشو کوو او څلېښت ډېرې به راوشو کوو دومره به کوو چې راغلي یو نو څه به ووسو باقي غره دا هغه وي چې ټوکری به غاړې ته اچوي او په دې کې به داسې بیا ګورګورې راشو کوي او دا به ډکوي بیا به په دا طریقه کار دی د ګورګورو بس موږ راشو کوو انشاءالله چې مخکې څه وي نه به ورته ریکارډ کوو دا جی زه چې کومې مځکې نه راسم نو هغه راشو کوم او چې کوم نه راسم په اوسه خطا نه شم نو بلکې دا د خطو ونې دي نه ټولې وړې دي نو دا موږ ته ټینګېدای هم نشي نو دې وجې نه په اوسه موږ رخېږو او قدرمندو چې څوک هم تاسو لکه ګورګورو ته رسئ د علاقې خلک یا د علاقې نه بهر خلکو نو ښه په اسري کړي جوړه کې رسئ ځکه چې دا غني بوټي د زغي دا ته به جوړه بل شانتې اسري کوي امو مقصد دی چې ټول پکې زاړه جوړه چې در سره وي لکه څنګه چې نن ما اچولې ده
نو دغسې کپړو کې به رسئ او دا که ازغي درته وشلی یا هغه وکړي نو هغه به د نېدې کې ټول ازغي وي ګوتې غوڅېږي پکې کپړې پکې شلېږي څوک چې پوسه خېږي په ډېر نري نري ځایونو کې به ځان پوسه خېږي یا به د ونو کې چې روانې خېږي کوزېږي نو ډېر په مشکل سره دا هغه وي غرونو سرونو ته به خېږي هغه چې څه تورې ګورګورې دي نیمې دستان نیمې زما او چې د کلي بل سر کې ولاړه وه ملګرو ته ولاړه د ګورګورو ته خېږي غره ته نو ګورګورې همیشه په غره کې وي په مځکه لاندې نه وي په آبادۍ کې نه وي دا په غره کې وي او غرایزه علاقه ده او په دې کې په دې کاڼو بوټو کې به ورته راخېږي او دا به راشو کوئ اکثر خلک وي فرمایشونه پکې وکړي چې ماته 1 کیلو یا 2 کیلو د سره وشړه هغه که نو دا په دومره تکلیف سره کېږي زه د شوخین د خلکو ته یم چې دی دومره راوشو کړي چې بیا به خرسون ته هم هغه کړي په دې علاقه باندې خو کم از کم د خرسون توقع ما ساته ځکه چې ډېره کمه ده ګورګوره او نور بعض ځایونو کې ګورګوره زیات وي نو هلته کې لږه په اسانتیا سره کېږي یا ازغي پکې ډېر کم وي پستا ګورګوره وي نو هغه کې بیا ډېر کېږي او دا ډېر خلک چې کوم دی ورته لاندې پوره سودار واچوي او بیا ورته پاسې نه ټاک ویر کړي راسانډې وایي نو هغه شنې سرې ټولې پکې راوغورځوي نو شنې ته نه بیا بله کړي او سرې او تورې په تاسو باندې په بازار کې خرڅوي او که چېرې تاسو داسې فرمایشي راوشو کوئ دا ډېر په تکلیف سره کیلو یا 2 کیلو برابرېږي څه کوې ایمان غلا کوي ته پکې ګورګورې وخوړې ډېرې کله شي څه بیا یې که نه ګورګورې وخوړې که نه دا چې خوند دې وکړو دلته خوند کوي که په کور کې خوند کوي کور کې خوند کوي علي خوند نه کوي علي هم خوند کوي چې روشو کوي خورې که نه خو لږې لږې ګرمې وي که نه کور کې به یخې وي او ته به خپل چې تاسو ګوري که نه هغې ته به ته څه ته به ته څه چې زه چېرته راغلی یم ته پلي ته نه یې راغلی بس نېښه چېرته راغلی سفرې ته خو نه یې راغلی چېرته راغلی سفرې ته نه یې راغلی ورته وګوره غره ته راغلی غره ته سفرې ته نه یې راغلی او جواد دادا پکې څه شو پوڅه ختلی دی او په دې کې چې خلک ګوري که نه ته به ته څه چې لایک کرے ته ورته خطه ورته چې لایک کرے شب ورته چې لایک کرے ورته جابو ته مې راسئ مړه کنه شب ورته کنه جابو ته مې راسئ کنه سبسکرایب کړه شبه نه خبرې نه کوي قدرمند ته خو پکې میاشته وشي کنه قدرمند پکې میاشته راختلې ده کنه مړه اني پوسه چې راختلې ده اوس ریز ده کنه په کړه خدا بازار په دې باندې ویډیو بندو خو د خیر سره دغه شکرې کې ټوکرای ورای وته کسو ورته دغه کې مولش ونی واچوي واسلام دغه پچې هغه کله ډاکه کله ما خو خپل ځاني به د پچې هغه کوله بل مې زوی مې بیٹه مې چې کوم د لکه مشه زوی مې هغه دغه راوشو کوي او دا مولش ونی وسره راوشو کوي بس دا ډېر شای دي او زه بقایا تاسو به دا ویډیو ایډیټ کوونه غواړي او سره د کرکټ والا ویډیو هم ایډیټ کوونه غواړي نو هغې ته ځان رسو دې وخت کې 12 بجې شوې او تقریبا 2:30 بجې پورې به تاسو ته 2:30 بجې پورې به تاسو ته دا د غره نظاره د دې غره ډېر تاریخ دی او دې سره د ملي خلکو وستې ډېرې پرېوتې دي دغه پورې سار چې تاسو ښکاري دغه لرې سار ما سره که بله ویډیو کې وي زه به تاسو ته وښیم دا د یو د نبله بل سر دی دا اوچت سرونه دي او په دې باندې پوسه بختې ولې جنډه هم لګولې ده او دا ځای وي چې کنسر نه وي ډېره ښایسته جنډه به لګو نو هغه به درته وښیم بختې نه ښکاري دا د لرې نه دا ځای نه ښکاري دا ټول غار چې دی دا د ګورګورو نه ډک دی او سره پلوسه ده پکې بدک 2 بوټي دي پلوسه ده ګورګوره ده نه پلوسه خو دلته خوند مزه ځکه نه وي چې نه کڼ کوي کڼ هم پکې نه چیړي او بس تشه ونه ده بس صرف سوری دی او ځنګل یې ډک کړی دی لکه دغه ځای وګوره تاسو ما یو وخت دې ته ډېر لوی ارمان کړی و زه ډېر وخت بعد رالم خو دې پسې به زه سپیشل بیا رسمه دې وخت کې په غره کې خلک دي نو په دې وجه باندې زه څه نشم کولی دا ځای ما وایي چې داسې یو جوز پیدا شي چې زه په دې باندې لکه پاسه هوایي تېر کړم او ریکارډینګ پکې وکړم دا شاټ به زه اخلم دا د ما د دماغو نه وتی و اوس نن رالم دا راته بیا یاد شو نو په دې باندې انشاءالله اوس ډرون شته دی ډرونونه راوتي دي چاینه د خدای پاک اباد لري چې موږ ته دغسې ښایسته ښایسته سامانونه راویسو چې موږ د زړه خواهشات ورباندې پوره کوو
نو د دې ونو نه به زه په دې به پاسه لکه ډرون بوځم او په هغه سر باندې به یې وباسم. دې ځای د ما نه اوس نوم هېر شو او دا مشهور خواړه دی په دې باندې لکه ډېره غیر اوبه رسېږي د کولې غره د مخې نه او دا مخکې چې دي کې کولې له مینځ دي او 1 نمبر دی او د بل سر ته چې بیا د دې غره نه دې سر ته راوتاویږي دفترو سره هغه 2 نمبر دی. دوه لیزې دي نمبر 1 نمبر 2 نو به دا د غره نثارې وي چې تاسو موږ وښیلې او هوایي مناظر ځکه نه شوي چې خلک پکې چې ته به وي بد به وګڼي خفه به شي. ډېر خلک خو لوړو خاموشي شوه ځکه ما دا شاټ واغستو او یکه دوکه پکې چې د پټ غلي خاموشه خلک ویني بیا موږ دغه کېږي چېرته مس فیلډینګ رانه شي. نو دې وجې نه به دا ګورګورې وي چې تاسو وکتې ښایسته ګورګورې وي. ما خو دې نه راوشو کو ټول هم هغه 2-3 شوټه کې به تاسو زه نورو ګورګورو کې لیدلی وم خو تقریبا ټول یې ما دې ځای نه راوشو کوې او ډېره ښایسته ګورګوره اوس هم ډکه ده. زه چې که سبا څوک راوړو هم پکې کولی کېږي ځکه چې دا ډېره زبردسته ده او موږ پرې شوله خرابه مو نه کړه ماته مو نه کړه په خپل حالات کې مو پرې شوه صرف میوه مو ته نه راوشو کوه او دا چې څوک هم هغه ماتوي نو دا لکه ښه نه کوي چې څانګې ماتوي ځکه چې سبا بیا دا اوس سرې پاتې شوي دا سرې دي دا به انشاءالله سبا چې تاسو څوک هم راشي سبا به هغې ته پخې وي که سبا نه وي نو بل سبا خو به لازمن دا پخې وي چې دا راشي به د شپې پرخه برخه وشي نو خوږوالی پکې راشي د انمیرې لکه تورې کي پخېږي نو دې سره هغه شی بس موږ تقریبا وایند اپ کوو او بیا به دې نه بس ځو لکه په لیاره باندې بس ځان به رسوو. دې سره انشاءالله بل ویډیو سره بیا تاسو په خدمت کې ضرور شو د بل دغسې ښایسته غونې ویډیو سره تر دغه مبارک اجازت دی. الله فهمان ښه ده بعد اوسه چې په هر ځای کې په خپله دعاګانو کې مو یاد ساتئ. الله فهمان او تا دا جوړه په دې جوړه یې څه چلو کو دا دې ووینځله ته ما ته راوګوره روانه کېږي داسې داسې خلکو ته لږ لږ راوګوره چې تا څه کړي دي دا دې څه کړي دي ما ته راوګوره دا دې څه کړي دي په دې په څه شي په دې دا دې ګورګورې خوړې به دمتالې شوې بیا دې هغه که اوس کور ته سي دا به ته اوس څوک وینځي په خپله به وینځي ښه ټیک ده زه بای پکې وکړه ټاټا پکې وکړه راشه دې پکې ټاټا وکړه ټاټا بای